اسئلة مهمة في حياة المسلم. د مسلمان په ژوند کې اهم او ضروری سوالونه، د مسلمان په ژوند کې قیمتي سوالونه. په دغه سلسله کې منګه د لسو سوالونو جواب کړو. د لسو سوالونو جواب. اخرنی سوال داو چې آیا الله په سترګو باندې لیدل کیږي که نه؟ یاد هم دی که نه؟ اخرنی سوال داو. اوس د هغې نه بعد یو لسم سوال دا راوړی دی چې د الله د نومونو او د صفاتو د پیژندو څه فایده ده؟ د الله نومونه دي او د الله صفات دي. لکه اوس یو کس موږ ته دا وایي چې تاسو د الله د نومونه یې زده کوئ او د الله د صفات یې زده کوئ چې الله دا کوي او الله دا کوي. نو سوال دا دی چې ولې؟ دا سوال دی ولې؟ ما فائده، یعنی څه فایده ده؟ زه به د الله نومونه وپېژنم، د الله صفات به هم وپېژنم، دا به معلوم کم، دا به یاد کم، خو ما ته به څه فایده میلاو شي؟ نو د هغې جواب یې کړی دی. وایي چې ان اول فرض فرضه الله على خلقه، اولنی فرض او اولنی خبره چې الله په خپل مخلوق باندې لازم کړی ده هغه د الله پیژندل دي. د ټولو نه اولنی خبره چې کومه په موږ باندې لازم ده هغه څه ده؟ د الله پیژندل دي. وی الله چې دی وپیژندو نو بندگی به په صحیح طریقې سره وکړي. الله چې دی وپیژندو نو بندگی به په صحیح طریقې سره وکړي. که موږ د دې جواب داسې وکړو چې یو سړی وایي الله د الله نومونه او صفات ولې یادو، نو اولنی جواب دا دی چې دا د الله په امر باندې عمل کول دي. ځکه چې موږ ته الله ویلی دی چې ما وپیژنې، نو دا د الله په امر باندې عمل کول دي. ولې ته لکه ته د الله نومونه او صفات ولې یادې؟ ولې زده کې؟ الله راته ویلي، او چې الله راته ویلي دي نو بیا خو عبادت دی. الله دا کار خوښوي او هر هغه شی چې الله یې خوښوي چې را بندګان یې وکړي دا عبادت دی. دویم چې کوم دلته تاسو ذکر کړی دی چې موږ د الله نومونه او صفات د دې دپاره زده کوو چې په صحیح طریقې سره د الله بندګي وکړو، په صحیح طریقې سره د الله بندګي وکړو، د الله نه ویریږو، الله وپیژنو. او څومره چې یو سړی خپل رب پیژني نو دومره قدر کوي او دومره تیریږي او دومره بندګي په ښه طریقې سره کوي. اوس دا ټول خلک الله یو شان پیژني؟ نه، فرق. قرآن کې ګور الله څه وایي؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله په بندګانو کې چې د الله نه زیات څوک یریږي نو هغه څوک دي؟ هغه علما دي. دا ټول نه زیات یریږي د الله نه. سوال دا دی ولې علما د دې نورو بندگانو د الله نه زیات د علما د الله نه یریږي؟ وجه دا دی چې د علما خپل رب ډېر پیژني. نو چې څومره ته خپل رب پیژني دومره به ته یریږي، دومره به قدر کې، دومره به بندگی کې. و دې ځکه وایي الله وایي چې فاعلم انه لا اله الا الله، پوه شه په دې باندې چې د عبادت حقدار نشته مګر یو الله. دا قرآن کې الله دا خبره کړې ده. یعنی ځان پوهه کوي په دې باندې چې ستاسو رب څوک دی، په دې خبره باندې ځان پوهه کوي، الله وپېژني. نو بیا چې د مثال دپاره دا وایي چې موږ ته پته ولګي چې د الله رحمت پراخه دی نو زموږ به د الله نه څه پیدا شي؟ امیدونه به هم پیدا شي. خو دا امید به زموږ د الله نه هله پیدا کېږي چې کله موږ ته پته ولګي چې د الله رحمت څه دی؟ فراخه دی.
چې څو پورې تا د الله رحمت نه پیژندلې ستا د الله نه امید نه پیدا کېږي. ډېر ښکلې خبره یې کړې ده، یعنې چې کله موږ ته د الله د رحمت د فراختیا پته ولګېده چې رب العالمین هغه ذات دی چې هغه رحمان دی، رحیم دی، د نومونه دي او صفات دي، د رحمت صفت دی او دومره مهرباني ده او دومره شفقت دی، نو زموږ به د الله نه څه پیدا شي؟ امیدونه به پیدا شي. بیا وایي او وایي چې کله د الله په باره کې درته پته ولګېده چې الله سخت عذابونه هم ورکوي، نو بیا به د الله نه به یره هم پیدا شي. چې کله ته خپل رب وپېژنې چې دا رب چې رانیو کي او څوک راونیسي نو ډېر سخت یې رانیسي، ډېر سخت عذابونه الله ورکوي، نو بیا به د خپل رب نه څه شي؟ وبه یېرېږي. او وایي چې کله تا ته پته ولګېده چې دا څه چې دي دا خالص د الله د طرف نه دي، دا څه چې دي د خالص الله د طرف نه دي، نو بیا به د خپل رب شکر ادا کوي. مثالونه راوړي خو ډېر ښکلې خبره یې کړې ده. او تا خپل رب وپېژندو، د هغه رحمت دې وپېژندو، نو فایده سره ووته، امید دې وساتو. خپل رب دې وپېژندو، یاره چې هغه ډېر سخت سخت عذابونه ورکوي، فایده سره ووته، ویرېدې. پته راته ولګېده خپل رب دې وپېژندو چې دا څه چې دي دا دغه د طرف نه دي، فایده سره ووته، شکر دې ادا کړو. دا فایده د الله د نعمتونو، د الله د عفوا د الله د صفتونو او د الله د نومونو د پیژندو، دا فایده ده. بیا دا وایي او د الله بندگی کول د الله په نومونو او په صفتونو سره د هغې معنی دا ده چې په دې باندې ځان پوه کول، د الله په نومونو باندې ځان پوه کول، د الله په صفاتو باندې ځان پوه کول، د کومه معنی چې د هغې مراد ده، حقیقي معنی چې کومه ده، په هغې باندې ځان پوه کول او په هغې عمل کول، چې څه فایدې ترې راوځي په هغې عمل کول. بیا یې دا ویلي دی، فایده ذکر کړې ده، وی بعض د الله نومونه او صفات داسې دي، بعض د الله نومونه او صفات داسې دي چې دا د بنده سره هم ښایسته ښکاري. فمن اسماء الله وصفاته ما يحمد العبد على اتصاف به. بعض د الله صفات داسې دي چې بندې په ځان کې راولي نو بنده پې څه ښکاري؟ ښه پې ښکاري، بنده پې صفت کېدی شي. مثال یې څه ورکړی دی؟ کالعلم والرحمه والعدل. اوس د الله صفت دی او نوم هم دی علیم، الله سره صفت دی، الله سره علم دی، نو انسان پورې هم علم څه کوي؟ خوند کوي. الله رحیم دی، د رحمت صفت دی او رحیم نوم دی، رحمان نوم دی، نو بنده پورې هم د رحمت ته صفت خوند کوي، شفقت او د مهرباني دی. الله عدل والا دی، نو بندگانو پورې هم عدل خوند کوي. دویم قسم هغه دی، ګوره دویم قسم نومونه او صفات هغه دي چې هغه بنده پورې نه ښایي، بنده سره نه دي مناسب، بنده سره نه دي مناسب. لکه الوهیت صفت شو، الوهیت دا صفت د چا صفت دی؟ او د الله صفت دی. یا تکبر شو، د الله یو نوم دی المتکبر، تکبر کوونکی. آیا انسان هم په ځان کې تکبر راولي؟ نه. بعض صفات هغه دي چې هغه د انسان سره نه ښایي، انسان سره مناسب نه دي. اوس د تجبر صفت شو چې الله جبار دی، قهار دی، دا په انسان پورې مزه نه کوي خو په الله پورې خوند کوي. الله سره د الوهیت صفت، الله سره د تکبر صفت، د تجبر قهار دی، جبار دی، نو دا الله پورې ښایي، هغه ذات دي چې چا پورې دا ښایي. خو ما تاسو سره خو تکبر او دا قسمه خبرې خو نه دي مناسب کړی. بیا وایي چې وللعبد صفات، او د بنده خپل صفات دي چې هغه بیا په دې بنده پورې صرف خوند کوي. لکه صفت د عبودیت، د بندګۍ صفت، دا په دې بنده پورې خوند کوي. او د الله په مخ کې ځان ذلیله کول، او د الله په مخ کې خپل حاجتونه بیانول،
د الله نه سوالونه کول دا په بنده پورې سخت کاري، په بنده پورې خوند کوي. ها خو رب دپاره دا صفات نشتی. بعض صفات صرف په بندگانو پورې ښه ښکاري خو د رب دپاره دغه صفات بیا نشته. لکه اوس موږ به داسې ووایو بعض صفات داسې دي چې بندگانو کې د کمال دي، الله دپاره نقصان دي. لکه اوس بچی پیدا کېده، دا د بندگانو دپاره کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی، خو د الله دپاره څه دی؟ نقص دی، نقصان دی. نو الله پاک دی د هغې نه. زموږ دپاره خوب کول کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی، خو د الله دپاره څه دی؟ نقصان دی. او الله پاک دی د هر نقصان او د هر عیب نه. الله دپاره د تکبر صفت دی، کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی. او د انسان دپاره څه دی؟ انسان دپاره نقصان دی. نو دی تاسو ته یو فایدې ذکر کړه. نو موږ به داسې تقسیم کو چې د الله نومونه او صفات بعض هغه دي چې هغه شریک دي او الله یې خوښوي چې په بندګانو کې راشي، لکه رحمت، عدل، علم او نور هم داسې شي. بعض صفات او نومونه هغه دي چې هغه خاص دي چا پورې؟ په الله پورې، بندګانو سره نه ښایي، هغې نه بندګان ځان لرې ساتي. بعض صفات هغه دي چې هغه صرف د بندګانو دپاره دي، د الله دپاره هغه نه دي مناسب او نه به د الله دپاره ثابتې. دی فایده ذکر کړې ده او په دې طریقې سره دا تقسیم شو. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روان درس کې 12 نمبر سوال نه به شروع کوو چې د الله نومونه کم یو دي، د الله ښایسته نومونه کم یو دي. نو 12 نمبر سوال نه به انشاءالله پر روان درس کې شروع کوو. الله دې موږ پوهه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د دنیا د هرس نه لرې ساتي. او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک ذکر راجمع کړي وو نو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني، الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یوځای کړي. هذا والله اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.